د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. لومړي انسانان. په وروستني خط کې مو ولیدل چې د انسان هوښیاري او ذکاوت د هغه او نورو حیواناتو ترمنځ تر هر څه لوی تفاوت و. دغه ذکاوت او هوښیارتیا نوموړی تر غټو حیوانانو چالاکه او قوي کړ. که نه نو هغو به له منځه وړی وای. هر څومره چې د انسان فکري قوت پرمخ تللی، په هغه اندازه یې قوت وده کوله. انسانانو په لومړي سر کې داسې خاص وسایل نه درلودل چې له خپلو دښمنانو سره وجنګېږي. یوازې په ډبرو ویشتلی سوای. وروسته یې له ډبرو څخه تبرونه، نیزې او د ډبرو د تیرو وسایلو په شمول ډیر نور وسایل جوړ کړل. موږ دغه له ډبرو څخه جوړ سوي وسلې د جنوبي کنسنګټن په موزیم او د ژینیو په موزیم کې ولیدلې. د یخي عصر چې ما یې په تیر لیک کې یادونه وکړه په کراره پای ته ورسېدی او په مرکزي اروپا او آسیا کې یخچالونه له منځه ولاړل. د هوا له تودېدو سره انسانان هم شاوخوا ته خپاره سول. په هغو ورځو کې کورونه یا نورې ودانۍ موجودې نه وې. خلک په غارو کې اوسېدل. کرنه موجوده نه وه، یعنی چا په کښت کې کار نه کاوه. خلکو میوې، دانې او هغه حیوانان خوړل چې دوی به وژل. ډوډۍ یا وریجې نه وې، پخلی یې نه و زده، خو غوښې به یې ښایي پر هغو اورو پخولې چې دوی به بل کړي ول. د پخلي لپاره یې لوښي، دیګونه یا کړایګانې نه درلودې. خو یو شی ډېر عجیب دی. هغه دا چې دغو وحشي خلکو رسمونه کښلی سوای. البته چې هغو کاغذ، قلم، پنسل یا برس نه درلود. هغو یوازې تیرې ډبرې او د ډبرو تیره وسایل درلودل او په دغو وسایلو یې د غارو پر دیوالونو رسمونه کښل. ځینې رسمونه یې ډېر ښه دي، خو تقریبا ټول رسمونه د بغل لخوا کښل سوي دي. تاته معلومه ده چې د یوه اړخ لخوا رسمول اسانه دي. کوچنیان همیشه په دغه ډول رسم کاږي. ځکه چې غارونه په عمومي ډول تیاره ول، نو دوی به ښایي له یوه ډول ساده څراغ څخه کار اخیستی. دغه انسانان چې موږ یې په باره کې خبرې کوو د پیلیولیتیک یا د ډبرې د پخواني دورې انسانانو په نامه یادېدل. دغه مرحله په دې سبب د ډبرې د عصر په نامه یادېږي چې په دغه وخت کې انسانانو خپل ټول وسایل له ډبرو څخه جوړول. د فلز په استعمال نه پوهېدل. نن ورځ ستاسو ټول وسایل له فلز په تیره بیا له وسپنې څخه جوړ سوي دي. په هغو وختو کې وسپنه یا ژړ چا نه پیژندل، ځکه نو له ډبرې څخه کار اخیستل کېدی چې استعمال یې ډېر سخت و. د ډبرې د عصر تر پای ته رسېدلو مخکې د نړۍ په آب و هوا کې یو ستر اوښتون راغی او توده سوه. یخچالونه بیرته شمال قطب ته ولاړل او په مرکزي آسیا او اروپا کې لویو ځنګلونو وده وکړه او موږ وینو چې په دې ځنګلو کې د انسانانو یو بل نژاد ژوند کوي. دغه انسانان په ډیرو خواو کې تر پیلیولیتیک انسانانو چې پخوا مو خبرې پکې وکړې ډیر هوښیاران او چالاکه ول، خو بیا یې هم خپل وسایل له ډبرو څخه جوړول. دغو خلکو هم د ډبرې په عصر پورې اړه درلوده، خو هغه د ډبرې د عصر وروستۍ برخه وه. دغه خلک د نیولیتیک یا د ډبرې د نوي عصر د انسانانو په نامه یادېدل. کله چې موږ دغه نیولیتیک انسانان څیړو، نو وینو چې هغو ډېر پرمختګ کړی دی. د انسانانو هوښیاري او ځیرکتیا د دې سبب سوې ده چې نسبت و نورو حیواناتو ته ډېر زیات پرمخ ولاړ سي. د نیولیتیک د دورې انسانانو یو ډېر لوی کشف وکړ چې کرهڼه وه.
هغو د ځمکې په یوې کولو او د خوراکي موادو په کرلو پیل وکړ چې دا کار د هغو لپاره یو لوی شی و. پخوا به دوی حیوانات ښکارول، خو اوس دوی کولای سوای چې خپل خوراک په اسانۍ لاسته راوړي. نظر و پخوا ته ډیر پر آرامه سول او د استراحت او فکر کولو لپاره یې ډیر وخت پیدا کړ، او په هره اندازه چې آرامیدل، په هغو نه اندازه یې د نوو شیانو په کشف او د نوو طریقو یعنی لارو په پیدا کولو کې پرمختګ کاوه. د خاورینو لوښو په جوړولو یې پیل وکړ او د هغو په مرسته یې د خپلو خوراکي موادو په پختنګ یعنی پخولو شروع وکړه. له ډبرو څخه جوړ سوي سامانونه یې تر پخوا ډیر ښه، ښایسته او ښوی سول. دغه ډول یې د غوا، سپي، پسه او بوزي کورني کول یعنی اهلي کول زده کړه. اودل یعنی اوبدل یې هم زده کړه. هغوی په کورو یا کوډلو کې اوسېدل. دا کوډلې به عموماً د دې لپاره د جهیلو په منځ کې جوړېدلې چې وحشي حیوانات او نور انسانان په اسانۍ سره حمله پر ونه کړای سي. ځکه نو دغه ډول خلکو ته د جهیلو اوسېدونکي وایي. ته به اریانه یې چې موږ د دې خلکو په باره کې څومره ډیر معلومات لرو. البته چې هغو کوم کتابونه نه دي لیکلي، خو ما تاته پخوا ویلي دي چې هغه کتاب چې موږ د هغو ژوند پکښې لولو د طبیعت کوی کتاب دی. د هغه لوستل اسانه نه دي، ډیره سینه یا حوصله غواړي. د دې کتاب پر لوستلو ډیرو خلکو خپل ژوند تیر کړی دی او د پخوا وختونو ګڼ شمیر فوسیلونه او آثار یې راټول کړي. دا فوسیلونه په سترو موزیمو کې راټول کړل سوي دي او موږ کولی سو چې د نیولیتیک د دورې د انسانانو په لاس جوړ سوي ښوی تبرونه، لوښي، د ډبرو غشي او تیره یعنی تیز آلات او داسې نور شیان ووینو. تا په خپله اکثر دغه شیان لیدلی دي، خو ښایي چې هیر سوي دي وي. که یې بله پله ووینې تر پخوا به ښه په وپوهیږئ. زما په یاد دي چې د ژنیو په موزیم کې د جهیل د استوګنې یوه ډیره ښه نمونه موجوده وه. د لرګو یا لرګیو خادې یا تیران په جهیل کې وهل سوي او پر سر یې یو د لرګو تخت ایښودل سوی و. د تخت پر سر د لرګو مناوې یا کوډلې جوړې سوي او دا ډول شیان د یو کوچني پله په واسطه له وچې سره نښلول سوي ول. نیولیتیک انسانانو د حیوانانو پوستکي او ځینې وختونه د کتان ټوکر اغوستی. دا ټوکر له یو ډول نبات څخه جوړیږي چې تارونه یې د ټوکرانو د جوړولو لپاره مناسب ول. اوس هم له هغه څخه ټوکران جوړیږي، خو د هغه وخت کتان به خامخا ډیر زیږ وو. دغو خلکو نوره ترقي هم وکړه او د کار د سامانونو د جوړولو لپاره یې له مسو او ژړو څخه په کار اخیستلو شروع وکړه. ته پوهیږې چې ژړ د قلعي یعنی حلبي او مسو له ګډېدلو څخه لاسته راځي او تر دواړو کلک دي. همدغه ډول هغوی له سرو زرو څخه کار اخیستی او دونه هوښیاران ول چې ګېڼې یې ځینې جوړولې. دغو خلکو به ښایي تقریبا 10,000 کاله پخوا ژوند کاوه. البته چې موږ ته یې دقیقه نیټه یا مرحله نه ده معلومه. دا هر څه تر زیاتې اندازې د ګمان له مخې وایو. تا ته به در معلومه سي چې تر اوسه پورې موږ د میلیونونو کلو خبرې کوو. اوس نو کرار حاضر یا اوسني عصر ته نږدې کیږو. د نیولیتیک د عصر د انسانانو وخت څخه یا د اوسني عصر تر انسانانو پورې کوم خاص یا فوري تغییر نه دی راغلی. لکه څنګه چې د طبیعت خوی دی، تغییرات په کراره راځي، خو بیا هم موږ له هغو څخه فرق لرو. مختلف توکمونه یا نژادونه منځته راغلل او هر یوه خپله لار په مخ کې ونیوله او خپل ژوند اختیار کړي. ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو ځایو کې بیله هوا موجوده وه او انسانانو ځانونه له هغې سره برابرول، نو دوی هم تغییر وکړ. خو موږ به د هغو په باره کې وروسته بحث وکړو. یو بل شی چې نن به یې په باره کې خبرې وکړم دا دی چې د نیولیتیک دورې په پای کې انسانان له یو ډیر لوی بحران سره مخامخ شول. ما پخوا درته ویلي وو چې مدیترانه ګرسره یوه بحیره نه وه
هلته یوازې یو څو جهیلونه وو او په دغو جهیلو کې انسانانو ژوند کاوه. ناببره د اروپا او افریقا ترمنځ د جبرالتار مځکه اوبو پر سر واخیسته او د اتلانتیک یا اطلس بحر اوس د مدیترانې وکښتو درو ته ور وبهېدی. اوبه هلته توی سوې او هغه ټولې کندې او ژور ځایونه یې ډک کړل. هغه ګڼ شمېر انسانان به چې هلته ژوند کاوه ارومرو په اوبو کې ډوب سوي وي. هیڅ خواته یې د تېښتې لار نه درلوده. اوبو په سلهاوو میله ځای نیولی و. د اتلانتیک بحر اوبه تر هغه وخته ورتویېدې چې دا دره ډکه سوه او د مدیترانې بحیره منځته راغله. البته چې تا به د لوی طوفان په باره کې څه اورېدلي یا لوستلي وي. انجیل د هغه په باره کې بیان کړی دی او زموږ ځینې سانسکریټي کتابونه هم اشاره ورته کوي. کېدای سي چې دغه ستر سیل به و چې مدیترانه یې ډکوله. دا داسې یو لوی مصیبت و چې یو څو کسانو چې ځینې تښتېدلي ول ښایي خپلو کوچنیانو ته پوره نقل کړی وي او هغو به دا نقل زده کړی وي او بیا به یې خپلو اولادو ته کړی وي او په دې ډول به دا کیسه له یوه نسل څخه بل نسل ته رسېدلې وي.